یو څو هایکوګانې سره شریکوم چې د زینو غلونه به لاسونه پریک شي د زینو غلونه به لاسونه پریک شي د چې پزړونو کې یو بل تغلدي چې د دې غلونه سره سزا پریکي د زین غلونه بل لاسونه پریک شي او دا چې پزړونو کې یو بل تغلدي چې د دې غلونه سره سزا پریکي او بل هایکو د مننه جی او چې خپل مالک پسې چړاو واغستا چې خپل مالک پسې چړاو واغستا چرګي د مرګ نه وړاندې دومره وې چې تاسو زما غاګي هېر کړې چې خپل مالک پسې چړاو واغستا چرګي د مرګ نه وړاندې دومره وې چې تاسو زما غاګي هېر کړې دا کوم چې خپل مالک پسې چړاو واغستا د مرګ نه وړاندې چرګي دومره وې چې تاسو زما غاګي هېر کړې بل هایکو چې د اس نه پرې وتم زر پاسې دما د اس نه پرې وتم زر پاسې دما نو ورسته خپل شاګردانو ته وې چې کله پرې وځي نو بیا داسې پاسې راس نه پریوتم زر پاسې د مورستم خپل شاګردانو ته وی چې کله پریوځي نو بیا داسې پاسې دا ریډیو خو مارکونی جوړ کړي خو د دې ټي وی نه بیا نه يم خبر او خدای خبر ده لکم سړي وی بنگلې می دي او گاډي می دي ما وی پتا باندې افسوس پکار دی بس خو بنگلې دي او گاډي دي وی بنگلې می دي او گاډي می دي نو ما وی پتا باندې افسوس پکار دی بس خو بنگلې دي او گاډي دي بل هایکو دا چې دا سلکه زمانی هایکو دا چې هغه بیل وخو چې سامان یې نیو هغه بیل وخو چې سامان یې نیو وس په کسٹم کې مې افسر دی آشنا او څوک می سامان ته پورته نشي کېدای هغه بیل وخو چې سامان یې نیو وس په کسٹم کې می افسر دی آشنا څوک می سامان ته پورته نشي کېدای او اول بس په غفل نو خوب نه راتلو په دې مابین کې داسې ورانه دد شوم وس چې سپین نه غاپینو خوب نه راځي ما وی الکه په دې سپی څه کوي وی چې دله تربیت ورکوم نو ما وی د ځان په شان سړی نه کې بیا ما وی الکه په دې سپی څه کوي وی چې دله تربیت ورکوم نو ما وی د ځان په شان سړی نه کې او ته هم راضي وې مور دې هم راضي وا ټول کور راضي و خدا پلار دې نه دې د یو هندو بټخیل ورانه کړل او زه چې د اباځي کتابونه ګورم نو په شاعرانو می خیال داسې راشي لکه چې دوی اړو خور مور نه لري بلا بیا مو دا په چې کتابونه یو دو درې ولیکي دا خیر شاعران مونږ ټول په خلکو پورې کوو نه چې په ځان پسې مو چې کتابونه یو دو درې ولیکي بیا تخلیق پرې دي تنقیدونه کوي نو دا چې هندو ازګار شي هغه شی دی بس یو هاي ګورته کله رشتہ کې خو دې خو کوي اوس پکې وای دوانو پای خړلې په مسله کې مسله جوړه شو بل هاي کو د چې د کوم قومونه چې تعلیم مونږ کړی نو به شعور یې جنگونه کوي لکه د روس او د یوکرين په شان بیا دا کوم قومونه چې تعلیم نه کوي نو به شعور یې جنگونه کوي لکه د روس او د یوکرين په شان ځینی معذور به مسلې هم لري خو په ترانسجندر کې د ځینی خلک چې خرو ته واړی نو دا به خی ځینی معذور به مسلې هم لري خو په ترانسجندر کې د ځینی خلک که خرو ته واړی نو دا به خی د منبلو پوسټه کې چرته واچوم مال په کور کې شاتار ما جوړوا چغځای راوړل چې څوک ته نه خبريږي او ورونو د خزو نجيبونه ساتي
چې وایي مور مې راله واخیستلې نو دا په مونږ خپلې امرسې خرڅوي د خدای ظالم دې کارونو مړه کړي نو که خفه کېږې نه خوښه دي چې ستا دپاره بله ښځه وکړم ډېره زیاته مننه ستاسو خوښه او بیا د صدر صاحب رضا وه نو شمشاد انګار او ساجد افغان به یو ځل بیا هم راغواړم انشاءالله